بسم الله الرحمن الرحیم. نن د کتاب الصلح دریم سبق تا ولو کان له الف مؤجلة فصالحه على 500 حالة لم یجد. پھر یا پدوا قسمه وی کنا کلا فی الحال وی و کلا بیا نیټه سره وی. ولو کان له الف مؤجلة کچره وی د چا په بل چا باندې زر د تاخير سره فصالحه على 500 حالة بیا صلح وکړه د قرضخواه سره په 1500 باندې فی الحال ذریعہ په ټیم وې په 1500 فی الحال کله لم یجوز دا ناجیز دی. ولو کان له 1000 درهم او کچره د زر درهم وې سودن درهم موصوف سودن یہ صفات تیرے یعنی کوٹا کچره د کوٹا زر درهم وې فصالحه على 500 بیدن یا صلح وکړه په 1500 روپیه سپینه باندې بیدن چې کوټا نه وې چې چمک دمکی برابر لم یجوز دا ناجیز کړي. دغه مسئله نامخ یو اصول دا چې هغه تاسو په ذهن کې شیر دی چې کچره وصول شوی پیسې د خپل حق نه کمې وي بدغه ته اسقاط یې او کچره مقدار یا د وصف په اعتبار سره وصول شوه پیسې د خپل حق نه زیاته وي بدغه ته مغاوزه وي چې د خپل حق نه کمې وي دغه ته اسقاط یې چې د خپل حق نه زیاته وي دغه ته مغاوزه وي. اس صورت مسئله دا چې د یو سړی بل چا په ذمہ باندې زر درهم تیرے یعنی کوټه قرضا وا مقروض په 1500 روپیه صفا سپینه سپیشلی باندې صلح سره وکړه ازدا صلح جایز نه ده ولې چې د کوټه درهم قیمت کم ده او د عمده درهم قیمت زیات ده او چې د کوټه درهم په بدله شي عمده وخصه بیا د وصف په اعتبار سره دا زیادت راغی ازدا مغاوسه شله او د درهم په بدله شي چې درهم بیا برابر کېدل پچار دی ورنه بیا سود لازمي لہذا د سید د وجنا بیا دغه صورت ناجائز ده. وما وکل رجلا بصلح عنه چا چې سیک وکیل جوړ کو په صلح سره د خپل طرف نه چا تول چې ته مو د طرف نه دغه لنجه صلح کو وکیل یې جوړ کو فصالحه بیا د وکیل بل چا سره صلح او وکړه لم يلزم الوکیل ما صالحه علیه لازمي جنا په وکیل باندې ما هغه صالحه علیه چا د صلح په کړی الا مگر ان یضمنه کچره وکیلی ذمہواری وخستی وی یا په لازمي ری والمال لازم للمؤکل ومول لازم ده په موکل باندې مولوی موکل پرې صلح دوا قسمه وی یوا صلح هغه چې په هغه شی د صلح په ذریعہ سره سړی خپل حقوق ساکت کو که زر روپیه قرض وې په صلح شي 1500 روپیه باندې صلح سره وکړه دغه ته اسقاط یې دوام قسم هغه دا چې اسقاط نه وي پشه بلکې د بدل او د معاوضه صورت وي لکه د اقرار نه بعد یې د مول په بدله مول سره صلح وکړه نو د صلح په قسم اول شه د صلح کول ولا وکیل دا صرف سفیر محض ده دای صرف د موکل خبره بل چاته ورسای نو د صلح د مول ذمہ داری په دو وکیل باندې نه رسي بلکې د مول ذمہ واری په موکل باندې رسي. د صلح د دوام قسم چې دا په دې شی وکیل باندې ذمہ واری رسي. مسله دا څه دو چې یو سړی خپل طرف نه شیک وکیل جوړ کړي چې ته په دغه مسله شی متصل خوګه وکیل صلح او توکړه اس بدل صلح په وکیل باندې لازم نه ده. د صاحب قدری په عبارت سے د صلح قسم اول مراد ده چې هغه اسقاط وي پشه نو ځکه د مول ذمہ داری په موکل باندې رسي ایک وکیل د صلح په وخت باندې د بدل صلح ضمانت او توخص چې زوی در کوم بیا د ضمانت په وجه سره په دغه لازمي فان صالح عنه على شيء بغیر امره بغیر د امر نه وکیل ته د امر کړو کنه او دا بغیر امره بغیر د امر نه کچا د صلح وکړه په شی باندې یعنی دا فضولی دا یو وکیل وی وکیل و یو فضولی وی وکیل هغه وی چې موکل د تا واک ورکو چې دا چار متوکا و فضولی دا ته وی چې چا تو ویل نه وی دا خپل هغه چار وکړو ځون نه
وهو على اربعه اوجه بیا دا په سلر قسمه دو ان صالح بمال وضمنه تم الصلح یو صورت یې دا چې کچېره د صلح وکړه په مول سره د فضولی سړی چې د وکیل غونډه کردار ادا کوي او دغه وکیل وای نه شي دغه فضولی وای د صلح وکړه په مول سره او ذمہواری او خصه د مول تم الصلح صلح تمام شل سر ته ورسېدا یعنی فضولی چا سره په مول باندې صلح وکړه وخپلای د مول حواله کول ذمہواری وخصه صلح سر ته ورسېدا وکذالک لو قال وهم د غرنګ دو کچره د فضولی تو ول صالحتک علی الفی هذا او علی غبدی هذا کچره تو ویل چې صلح مې وکړه تو سره د پلونی د پورا په دغه دوه زره اشاره تو وکړه هذه او علی غبدی هذا ید مو په دغه غلام بنده مې صلح د سره وکړه تم صلح اراشلا فضولی د بدل صلح نسبت خپل ذاتی مول طرف ته وګ مثلا چې په دغه 2000 درهمه باندې زه تو سره صلح کوم یا په خپل دغه غلام باندې زه د تو سره صلح کوم دا صلح یا مکمل شله په دغه صورت چې فضولی باندې لازمي دي چې د 2000 درهمه یا غلام مدعی ته حواله کو ولازمه تسلیمها او د باندې لازمي شي حواله کول دغه 2000 یا د غلام الیه مدعی ته وکذالک وهم د غرنګ دو یعنی تم الصلح تمام اشلا لو قال کچر دغه فضولی ول صالحتک علی الف وسلمها الیه چې صلح مې وکړه د تو سره په زره بنده واغه ذریعہ او حواله یا کړل فضولی نخبل مول طرف ته نسبت کو نه اشاره وکړه بلکې مطلق یو ول چې زه تو سره په زره درهمه باندې صلح کوم او زر درهمینه یې مدعی ته ور یا کړل نو د فضولی ذمہ داری پیراشلا تا صلح تمام اشلا سر ته ورسېدا وان قال صالحتک علی الف ولم يسلمها الیه وکچره داته او تول چې صلح مې وکړه د تو سره په زره او تو یې نسپورله فل عقد موقوف یدا عقد موقوف تا ویلوړ دا فان اجازه المدعى علیه پس کچره اجازه کو مدعا علیه جاز یدا صلح جائز اشلا ولازمه الالف و مدعا علیه بنده بیا زر لازم اشله و ان لم یجز هو کچره مدعا علیه اجازه تو تاونو کو بطلا بدا باطل اشلا دا صلح دو صورت چې دا مطلب دا چې فضولی صرف دا تول چې موتو سره په زره باندې صلح وکړه خو غزر درهم یې مدعی ته حواله نکړل اس صلح د مدعا علیه په اجازهات باندې موقوف ادو کړه اجازهات کو صلح مکمل شي او د باندې بیا زر درهم لازم شي که اجازهات یې نه وتاو کو صلح باطل شي د پهلا درې صورتې دلیل دا چې فضولی په خپل ځون باندې ذمہواری وخوستا او صلح یو کړه او پیسې حواله کړه نو دا پهلا درې صورتې شوی صلح مکمل شي او سلام صورت ولا دلیل دا چې په معاملات اصل مدعا علیه دا او چونکه فضولی خپل ذمہواری وخوستی دو خپل طرف نه دا معنا باندې دا فضولی اصل جوړ شو اس د مول نسبت خپل طرف ته یان دکړه دا صلح وی موقوف وی د مدعا علیه په اجازهات باندې و ان کان الدین بین الشریکین کچره پیر و په میول د دوه شریکین شه ادوه کسونه په چا باندې پیر ده فصالح احدهما من نصیبه غلا ثوبن بیا صلح وکړه یو کاس د خپل برخه پیر او یوه جوړه خته باندې تو د پیر دا اجي سم باندې مثلا زر روپیه مې دی 1500 ده تو 1500 ده تو اس دو خبره او تر وکړه اجي سم سره چې د مو 1500 چې دی مو په حصہ شه دایوا جوړه کپڑے موتر وکړه اس دو خو صلح سره وکړه تو څه کوي و یو عقد شه تو سه پر پوښتنه ده بیا صلح وکړه د غدوزه یو کس د خپل برخه د پیر خطه باندې فشریکه بالخيار یا شریک د په خوشیدا ان شاء قد خوشوا اتبع الذي عليه الدين بنصفه دایدا ایک سړی پر د شاخص تیری چاچا باندې د دایندا بنی مخسه اني مخسه پر د پرادای په پر شاخص تیری وان شاء اخذ نصف الصوب وقد خوشوا بیا دنیما جوړه دغه د جوړه دنا وخلی انیما جوړه وته د دنا و یا ته ایک پر لته ماسته چاچا باندې پر دا یا د دنا دنیما جوړه وخلا یو دا صورت لیا الا ان یضمن له شریکه ربع الدین مگر کچره زمین شي د د پورا شریک ته د سلرم خسه د پیر
په دغه عبارت سے امام قدوری د یوې مسلې درې صورتونه بیان کړل. د مسلې وضاحت داسې ده چې زید و د عمر قرضه وه مثلا 1000 روپیې په خالد باندې. زید د خپلې حصې 1500 په عوض په یوې کپړې باندې صلح ورسره وکړه. خو اس عمر ته اختیار ده چې دای خپلې 1500 روپیې براه راست د خالد مکروز نه وصول کو اخ پسې داسته شي ویلې چې په حقیقت چې د امر قرضه په خالد باندې شته. خو دوام اختیار امر ته دا حاصل ده چې د کیم شریک ته زید چې خپل حصے د قرض په بدله شي کپڑا وخوستیدو هغه کپڑے شه د دایو سره شریک شي. ٹھیک شلا بیا چونکه پیر نیم وصول شو ده نیم پیر شه کپڑا وصول شو یدو بیا نیم پیر چې دا باقی 500 روپیې هغه مطالبه ده دواړه دا گاډ شي و د خالد نه دا کپڑے بیا په گاډه شي واغه باقی په دې پیر هغه بیا په گاډه شي. دریم صورت کې دا ده چې زید خپل حصہ 1500 وصول کړی دی دغه 1500 نیمه یعنی د ټول قرض سلارمه حصے ذمہوار جوړ شي و خپل شریک ته چې امر دا اقتدای دا وایي چې سلارمه حصہ د تو پیر دا وزه درکاو. په دوه صورت سے امر د زید په کپڑے سے شریک نوي و ایس وی بیا دواړه په گاډا هغه پوت نیم قرض د خالد نه وصول کړي گاډا ولو استوفا نصف نصیبه من الدین او کچره د وصول کو نیمه برخه پیر کانا له شریکه هی نو جائز دی د دې شریک ته پورا ایو شارکه چې دای او سره شریک شي فيما قبضا په ایک شیشه چا د وصول کړه دا ثم يرجعان بیا دی رجوع کو علی الغریم بالباقی پیراوړي بنده په باقی سره. زید ازری پی پیر وو زید په هغه شی نیم پیر 1500 روپیه وصول کړه هغه پیسې وصول کړه. اس د شریک امر ته اختیار ده چې دای په وصول شوه پیر شه د زید سره شریک شي. صحیح وو نیمه پیسې و بیا دی دواړه د زید نه وخلی ولې چې عینه قرض شه دی دواړه شریک دي. نو چې کیم شریک سو وخستل په هغه شو دای نیمه برخه اقبال شریک تا ورکای ورسته د دواړه ملاو شي مکروز یعنی د خالد نه د خپل هغه باقی نیم پیر وصول کو ولې چې د دواړه نیم پیر خو د مکروز څنګه باقی پته دا کنه ځکه وې دې دواړه په ګاډه باندې نه وصول کړي.